السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، کتاب ریاض الصالحین کې دا درسونه منګه کول د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، او په اخرنی درس کې منګه باب الخوف کې یو د الله سبحانه وتعالی نه د یری بیان، د قیامت نه یریده، د عذاب نه یریده، د قبر د سخت نه یریده، رب العالمین ته مخامخ ودرېده، د غسر حساب کتاب دي ټول خبرونه یو یره ساتل په ځل کې د مؤمن شان دی. او باغی باندې بعض آیتونه مؤلف رحمه الله د الله د کتاب نه نقل کړي چې هغه مونږ په اختصار سره واضح کړیو، او به دا غینه باندې یو څو حدیثونه مونږ بیان کړیو. یو څو حدیثونه پاتې دي په دې موضوع کې چې ډېر قیمتي حدیثونه دي، او هغه به نن بیانو ان شاء الله. اولنی حدیث دی په دې نننی درس کې، وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم وی قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي وا، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه. پتاسو کې دسی یو کس نشتی چې د قیامت پر ورځ به الله دا غسر خبرې نه کوي. هر کس سره رب العالمین په خپل خبرې کوي، په خپل خبرې کې به دلیل دا دی ليس بينه وبينه ترجمان. دا الله او د بمنس کې ترجمان نه چې د خبره الله ته نقل کوي او د الله خبره د ته وروړي، نه بلکې هر سړی به ډایرکټ رب العالمین سره خبرې کوي. ما صرف دا خبره دا وړه خبره چې دې حدیث دا ټوټه منغوالو او بدی کې سوچ کوي د انسان د ځل کې سخت یره پیدا شي چې رب العالمین په خپل حساب کتاب کوي. تا نه د هر خبرې تپوس کوي او تا ته आवाज کیږي استا په نوم باندې، نستا په ځای بل سره جواب نشي کولای. او رب العالمین هغه ذات ته چې هغه نسب پټوم نه وي چې سره ویزا زب عذر پیخ کما زب دغه ویم زب دي شو ویما، نو هو قادر ذات ته علیم بذات الصدور دی. په زړونو باندې هغه پوه دی، په نیتونو باندې هغه علیم دی، سپټ دی هغه پیژني سخکاری دی هغه ته معلوم دی. نو تاسو سره د دې خبرې حساب کتاب کوي. نو ځکه بعض روایتونو کې د شرایزي چې د شي आवाज بکیږي چې پلانې د پلاني زوی ځان دي تیار کې رب العالمین ته مخامخ ودرې دوته، او د ټول د زموږ ټول مبارکي د आवाज کی زما مبارکیم ستا مبارکیم د مبارکیم د غوی مبارکیم د आवाज بکیږي او رب العالمین ته مخامخ ودرېګو او غبره شډاری خبرې کوي. دا به نشتی چې زمونږ جبه پښتو ده نو یو ترجمان به یا عربی ده یو ترجمان به یا موږ د الله سره خبرې نشو کولی ځکه چې کمزوري یو، نو په منځ کې بله څه واسطې نه ډایرکټ به د رب العالمین سره حساب کتاب وي. دا خبرې چې انسان پکې سوچ وکړي ډېر سخت ویري او د خپلو اعمالو ته سوچ لاړ شي چې آیا ما څه جواب تیار کړی ده او که نه. که یو سړي ته دا وویلی شي چې قاضي صاحب به تا سره په خپله فیصله کوي او باچا وی چې زه په خپل د سره خبرې کوم، نو انسان څومره ویری، حالکه هغه مخلوقات دي. نو چې کله رب العالمین وی چې زه به سره په خپل خبرې کوم، زه به دې تپوس کوم، نو تفصیل ته به ضرورت نشته، تفصیل ته ضرورت نشته. په دې جمله باندې خو خیال سره په خپل پوښ چې الله زموږ سره خبرې کوي، نو بیا د خبرو لسه جواب تیرول پکار دي. هغه جواب په نیک عمل باندې تیریږي، هغه جواب په دې تیریږي چې انسان د رب العالمین د نافرمانی نه ځان لري ساتي، هغه جواب په دې تیریږي چې انسان خپل ژوند د الله سبحانه وتعالی لپاره تیر کړي، د دین لپاره تیر کړي، د بیا هم سنه سره گزارو کی. دا گزارو په دې وایي چې دې څوک نشته په دنیا کې چې هغه خپل عمل باندې جنت ته لاړ شي. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، صحابو ته ولا انت یا رسول الله، یا رسول الله تم نشي تل خپل عمل باندې، رسول صلی الله علیه وسلم زم نشي تل خپل عمل الا ان يتغمدني الا ان يتغمدني، مگر دا ک الله سبحانه وتعالی په ما باندې خپل رحم وکي، نو بیا به جنت ته زم په خپل عمل نشم تللی.
چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی، موت او به ټک خطا بندګۍ باندې اوس جنت ته لاړ شو. خو دومره د چې یو سړی بیا هم کوشش کوي نو د سنه سره گزاره خو کوي کنه، لګیا دی او کمزورتیا په هر چا کې د دې څوک انسان نشي به کمزورتیا نشي، او خطا د هر چا نه کېږي، دې څوک شته نه چې نه خطا نه کېږي. نو زمونږ نه به خطا هم کېږي، زمونږ نه به کمزورتیا هم راځي، کمی به هم راځي، خو دومره دی چې خپله لار به دا به نه بریدو، کوشش به کوو همیشه، ځکه چې یو غټ رب ته مخامخ ودرېدلي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فینظر ایمن منه فلا یرى الا ما قدم. دا سړی چې کله رب العالمین ته مخامخ ودرېږي او الله ورسره خبرې کوي نو دی چې ښی طرف ته وګوري نو خپل عمل به ورته ښکاري. وینظر اشأم منه فلا یرى الا ما قدم، او ګس طرف ته چې وګوري خپل عمل به ورته ښکاري، یعنی هر ذکر دا عمل دی. مطلب د دې خبرې دا دی چې خبره ټوله د ده د عمل روانه ده، نو ښی طرف ته هم عمل دی او ګس طرف ته هم عمل دی. بس تا نه به تپوسونه د دې عمل وباره کي بل څه وباره کي دنه کي، نو مستا عمل دی. ښی طرف ته ګس طرف ته دې شي نه دي ویلي چې بچي به ولاړي، دی ویلي د مور پلار تذکره نه ده کړې، دایم نه دی ویلي چې مال به وي، د مال تذکره د پټي تذکره د کور تذکره نه ده کړې. وایي ښی طرف ته هم عملي، ګس طرف ته هم عملي، او به دا خبره د یری ده. وینظر بین یدی، او کله چې دی مخامخ وګوري فلا یرى الا النار تلقاء وجه، نو د اور به ورته جهنم دا ښکاري. نو دی که بچ کېږي د دې جهنم د اور نه د رب العالمین په رحم باندې، او د عمل پروت دی ښی طرف ته او ګس طرف ته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم بیا سوی فتقوا النار، نو د اور نه ځان بچ کوي ولو بشق تمره. اگر که تاسو د کجوري یو ټوکړه د کجوري د دانی یو ټوکړه رالی او یو غریب له ورکوي، په دې هم ځان د الله د اور نه بچ کوي، دومره به کوشش کوي. متفق علیه د حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی. ګور په دې اخري جمله کې سوچو کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي که د کجوري د دانی ټوکړه ټوکړه پوره دانم نه په دې باندې چې نو ځان د اور نه بچ کوي، د الله په لار کې ورکوي. نو دا مطلب دی چې لکه دا غوړو کې عمل په دې ته ځان د غټ عمل باندې خو ځان لازم بچ کوي، د اعمال سره انسان د اور نه بچ کیږي. په دې کې دا فائدہ ده چې د صدقو سره انسان د اور نه بچ کیږي. چې کله انسان د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوي، غریبانانو له، کونډو له، یتیمانانو له، یو سړی په باندې قرضې ډېرې دي، یو سړی دغه ته مصیبتونه مرزونه ډېرې دي، دې غریبانانو له پیسې ورکول د دې لاسه انسان د اور نه بچ کیږي د قیامت پر ورځ. چې رسول صلی الله علیه وسلم د کجوري د دانی یو ټوکړه ذکر کړی دی چې یو سړی په زرګاو په لکاو روپۍ د الله په لار کې ورکوي، نو رب العالمین به نه بچ کوي. خو دا مرض من کې دی چې د الله په لار کې خرچه دا په من کې ډېره کمه ده. دا په دې زمونږ په دې قوم کې خاص کر دا مرض شتي، او دې ته موږ بار بار اشاره کوو چې دا زمونږ دا قوم داسې دی چې دوی په دې ځمکو ډېر مین دي، په دې پټو مین دي غریبانان، او ټول هر سره والي 40 کاله 50 کاله 60 کاله مزدوري کې بسې ولګي، په ځمکه ولګي، په خاورې ولګي، به دې خاورو ته لاړ شي. سړی بجلو سوځي، داسې ساده سړی پیسې لري په خاورې لګي، پیسې لري په خاورې لګي، او خاورو ته پروت دی، ورته ټوټه دې خرڅ کړه، ویل سو خرڅي د عزت دی، عزت سو خرڅي دغه خاورو ته پروت ټول عمر نه نه پیسې الله په لار کې ولګي، او نتی دې فائدہ واخلي. د الله په لار کې خرچه کوي، د الله په لار کې پیسې لګوي، د دې سره انسان چې د جهنم نه بچ کی. هغه جهنم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې مخامخ به تر قیامت پر ورځ ښکاري، خی طرف ته ګس طرف ته ستا عمل له مخامخ د جهنم دی، او خبرې به سره رب العالمین کوي. دې کې ته څنګه بچ چې نیک عمل د سره نه د الله سبحانه وتعالی رحم نه، ته به څنګه بچ؟ نو دې حدیث کې سوچ کوي، ځان سره یاد کوي. دا غینه به حدیث راوړل وعن ابي ذر رضی الله، ابو ذر دا حدیث دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړو، انی ارى ما لا ترون، زاغ سینم چې تاسو یې نه ني، او اسمع ما لا تسمعون، او هغه ساورم چې تاسو یې نه اورئ. او بریلیان به خوشاله شي چې دې جنس ثابت شو، علم الغیب ثابت شو کنه. رسول صلی الله علیه وسلم زاغ سینم تاسو یې نه ني، زاغ ساورم تاسو یې نه اورئ، په خبره ختم شو. دا چې رسول سره علم الغیب نه، موږ چې څوک به حدیث په نشه به دا غړي وړي وي، او دې مسله لک سوچو کی. الله په قران کې عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا،
الله سبحانه وتعالى په خپل کوم غیب علم چې رب العالمین سره دین الله وی دا چاته نخکار کو الا من ارتضى من رسول مگر دا چې په رسولانو کې سکو غوړم نه غوته دي بس خبري خیمه غیب هغه شی زمونږ نه پټ دی نو جنت زمونږ نه پټ دی جهنم زمونږ نه پټ دی دا الله سبحانه وتعالى رسول سم ته خولي په ډیرو ځایونو کې ته خولي لکه اسراء معراج په شو باندې رب العالمین رسول سم ته ډیر ناشنا شینه خولي دا مطلب دی رسول سم چې ما هغه سړي دی تاسو نه دی هغه سمې اوریدلی تاسو نه دی اوریدلی نو دا خو علم الغیب نشو علم الغیب شو دا خو ته چو خو دا علم دا ته الله خو علم الغیب د سې شو علم الغیب خدای چې د الله خو ته به کوم ضرورت نشتی او پیغمبر ته ځان نه معلوم وي هغه خو ځان نه معلوم خو هغه د جنت لیدل د جهنم لیدل بعض نور داسي الله سبحانه وتعالى ته د جهنم د عذابونه خولي دي چې جهنم کې موږ عذاب دي سي ورکو د جنت ته نعمتونه وته خولي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او ایزاغه ساورم چې تاسو یې نه اوري تسلی چې رسول الله اوري وی اطت السماء وحق لها ان تئط وی دا اسمان چې دا چغاره کې چغاره کله چې سړی په کرسي باندې کیری یا په کټ کې ډیر خلک کی ډیر خلک نه کټ به څه کوي دا چغاره کوي د आवाज رو باسي نو دغه شان چې د اسمان هم دغه چل کوي دا موږ نه ورو خو الله سبحانه وتعالى رسول الله سم ته دا आवाज او ولې پیغمبر دی نو لازم خاصیت خوشتي کنه پر نورو انسانانو باندې نبی رسول الله چې وحق لها ان تئت او دا غي سره د اسمان سره دا خبره برابر دي چې غدي شي چغاره وکي ولي ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى پاسمان کې سلور ګوتې زه خالی نشتی په هر ځکه ملک چې ملائکو سرونه خو دي الله ته سجدي لګولي سلور ګوتې زه په اسمان کې خالی نشي دا غټ مخلوق رب العالمین ته په سجده باندې پروت دا غي د لاسه اسمان څه کوي هغه چغاره کې وزن پیراغله نو په دې کې دا فائدہ چې د ملائک ډیر زیات دي د دینه د فائدہ راوځي بلکې البيت المعمور کوم په اسمان کې کوم کور دی هغه نه د ملائک طواف کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روزانه د غین او یا زر ملائک طواف کوي او چې طواف وکړي د قیامت پورې به نمبر نه راشي د دومره ډیر دي نو دوی دا طواف کوي د دلیل په دې باندې چې دا ډیر زیات دي دویمه فائدہ غو په دې کې دا ده الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی چې دا دومره غټ مخلوق ته او چرته ګناونه نه دي کړی خو رب العالمین ته په سجده باندې پراته دي ځکه بعض حدیثونه کې درځي چې کله قیامت راشي دوی سرونه راوچت کینو دوی وایي چې ربنا ما عبدناك حق عبادتك یا الله څنګه چې ستا حق د بندګۍ د بندګۍ موږ نه کړی حالانکه دوی همیشه په سجدو کې پراته دي په ذکر کې دي د الله سبحانه وتعالى بندګۍ کې لا يعصون الله ما امرهم دوی چې الله نه فرمانی نه کړی ويفعلون ما يؤمرون سجد الله یغ کوي نو چې بالکل نه فرمانی نه کړي او همیشه الله سبحانه وتعالى بندګۍ کوي دا غوي د حل وی الله څنګه بندګۍ چې ستا په کار ودی چې موږ نه کړی نو موږ به څه وایو دي چې انسان سوچ لار شي چې وګوره هغه د سجدي تندې خو د رب العالمین ته په مخ نه موږ لم په کار چې خپل تندې رب العالمین ته کیدو او سجدي ډېری لګاو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی والله لو تعلمون ما اعلم فلم قسمی کتاسو ته هغه سپته کوم چې ماته معلوم دي لضحکتم قليلا تاسو ډېر کم خندلې ولا بکیتم کثیر او جړاګانی بم ډېری کړې وي او دې موږ سره حدیث مخکې تیر شو البته موږ تفصیل ذکر کړو چې مؤمن د رب العالمین د یری نه جړا کوي حدیث کې راځي چې 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وکسان دي چې د قیامت پر ورځ الله د عرش په سوري کې ولاړي یو پکې هغه دی ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هغه انسان چې ځان له یوازې نه چې الله تعالی شنو په جړای شي سترګې نه وښ کې روان شي او ځکه د سترګې باندې الله د جهنم ور هغه حرام کړی چې الله د یری نه غینې ته وښ کلاړ شي او د اوچت صفت چې الله سبحانه وتعالى بعض مؤمنانو له دا ور کوي چې کله وو د شپې ځان لکینی یا چې د قران وی یا بندگی کوي د رب العالمین کې هر قسم بندگی د سترګو نه وښ کې رواني ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې مانځه ته ورمخ کې شو داغه به مانځه باندې وسوک نه بولی دې سوې جړل به ډېر سخت
او په دې مسله کې به سوچ کو چې الله به زمانه د مونږ قبول کړي او کنه. رسول صلی الله علیه وسلم چې په مانځه د ورمخ کې شو د سینې نه به دي आवाज راته لکه پتیله چې پرته خټ کی ای جړه आवाज به د رسول صلی الله علیه وسلم د سینې نه راته. صحابو به جړل چې لګ بکیناست. عثمان بن عفان ران چې په قبر ولیدو بس دومره وخت کې روان شي به د مخ باندې ګیره باندې وشر روانې وکړه. عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر جړه دلاسه دغه په دې ننګو کې دوه کرخې دي شي وي توري دا وخت کې په ډېر راغلی نه غوړ نه خي جوړ کړي. مؤمن دی چې د زړه نرمي د جړ ډېر خاص کر د مؤمن جړه په هغه ټینګي کې کوي چې یوازې نه شي ځکه چې د یوازې چې عمل د ایمان دلاسه دي کې ریاکاری نه د پاک عمل. موږ دا نه وایو چې د خلکو په مخ کې جړه کول دا ګناه ده دې څنګه نه دی ویل. خدای چې د خلکو په مخ کې جړه کول یو هغه سړی دی چې هغه بس راشي د الله د یری نه د خو عبادت او داسې خلک کوم شي یجو بالله چې د الله د یری نه نه راځي ریاکاری وند کوي چې د پلانې وې چې سمه دیندار سړی دا قسمه جړه دغه خو پرې د ثواب بلکې د عذاب یو سبب ګرځي. دا غیر بعد رسول سم به دا خبره کړې ده وې تاسو به خاندل ډېر لګ و جړه به ډېر کړې وې و ما تلذذتم بالنساء على الفرش او تاسو به چرته د خزونه چې د مزینه وي غستې بدی تلاینو کې کله خبرې تاسو ته معلومه وي او دې سیدم چې کله یو سړی ته یو غم را ورسي تکلیف وته را ورسي د خزینه خو نشي غسته کله سره په خوا کې پروتي کله سره کوشش هم کوي چې د خزینه خون واخله خو نشي غسته میاشتو د خزینه جدای روټي تیزل نه کی بچو سره چکینی غب شپ نه لګي د مرګرو سره چکینی بس غریب مخې دي سي چې دولسي بجاو شي ټول د سوچ دغه مصیبت او دغه مسلې به برکه هغه مسله به وړاندې کې چې دنیوي مسلې قرض به مزدوري به نه دغه مسلې به نه دیته د دې شي نه چې وسړي ته پته ولګي چې جهنم غذاب دومره سخت عذاب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د غذاب لیدل چې دې وسړي ویني د به خپل خزینه سمزه واخلي او د خزینه سره پکټ کې سمري چې وسړي د خزینه سره پکټ کې سملي او دا مزي اخلي او دې ټینګ کې اچانک سوچ لړ شي چې ورځ د چې رب العالمین ته ودرېږم دا مزي د ټولي ختم شي ځکه دا نیکان خلک د شهوت طرف ته ډېر نه ورځي ولې ځکه چې دا غوښ زړه نه کیږي شهوت طرف ته هغه آخرت هغه سوچ هغه سي دغه شهوت هغه سي دي کړی هغه تیر کړی لکه عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما راغب رسول الله په ځوان سره چې رسول الله یا رسول الله دې ار ورځ روزنی شو ټول شپه ولړی تهجد کې ځوان سره رسول الله ته عبد الله تسکی هغه رسول الله په ځوان سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پوک چې ستاسو د خزم په تابانه حق ته ستاسو د جسم په تابانه حق ته ستاسو د بدن په تابانه حق ته ستاسو د بچو په تابانه حق ده نور دغه نه د خپل خزه د بچی د هر څه تیر شي د رب العالمین ته پوری بندګۍ کې چې آخرت وته مخې ته او کوم څه چې آخرت مخې ته عزت په الله باندې قسم خورو الله په کور کې دا خبره کوي چې کم سړی ما آخرت ته سوچ کوي او قبر او مرګ ته سوچ کوي کده ته د دنیا ضرب برابر وسه شي نه ښکاري د دنیا او د سره سخکاری نه کله یو لاکرل بدغه ټیمور ګوند یو لاکرل ردی شي لګي چې ته ګوره د پلاني شو د غریب شو د قرضه شو د بغبل ورګ د خیر د مرګره د خیر د خپل لیدا د یو لاکرل بدنه په ګنټو کې جری دنه یا ګنټه کې یا په منټونو کې دنه لاکرل بلار شي دا سړی چې آخرت سوچ او د بخیل سړی 50 سره د سره په کلونو پراته 50 سره د آخرت سره سوچ نه بد سوچ د سره د دې دنیا سره سوچي دي پیسو سره سوچي دي جمع کول سره سوچي چې رسومره شوي ډېری شوي کمی شوي نه الله سبحانه وتعالى د آخرت ته سوچ زموږ د ژوند کې پیدا کی او الله سبحانه وتعالى زموږ د دنیا نه لري ساتي. ولا خرجتم الى الصعودات تاسو به خزي پرې خو دی د خزونه به تاسو مزینه وي غسته او تاسو به وتی وي د زنګلاتو ته او د لارو کوڅو ته براوته وي کور کې بدل ژوند د سره مزنه د کتاب جو زنګل ته لاړ کې نهسته الت ځکه چې ته د جهنم غ سخت وریده نو ته به دې سوچ کې چې دا خو چې دی خلکو په منځ کې اوسېږي مانه به ګناونه کی د یری نه به چرته وتختی زنګل ته به چې دغه کې بزن له پروت مو د الله سبحانه وتعالى بندگی وکړو اول ته بس کوي تجارون الى الله تعالی تاسو زنګلات ته ولارو کو سوت روزي او الله ته بچي وای بغه پوری په پنانی سي پنا بني سي په الله پوری د سي نه د عذابنا د آخرت ته سخت رواه الترمذي دا حدیث امام ترمذی راوړ سمه عجیب حدیث دی یعنی دومره سخت حالات دي
د دین تاسو اندازه لګول شي رسول سمي که تاسو ته پته ولګیدا نو تاسو د خزونه مزي وانه اخلي او که تاسو ته پته ولګیدا نو تاسو به د ځنګلاتو د لارو کوڅو ته راوځي او چې به وای رب العالمین ځکه حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی ما به الله ته ویل تاسو ته د قبر کې چې عذاب رواني د چغې چې انسان وي د به تاسو ته ورولې خو به دې شي چې تاسو به مړی نه خو یریږي به قبرونو به نرځي دغه حکمت د رسول صلی الله علیه وسلم د خبره پرې خو دومره سخت عذابونه به د قبر کې روان دي کمنګ ووري دون او موږ به د قبرونو لچرته ملاړ نشو د سخت عذابونه به قبر کې د روان دا الله سبحانه وتعالى یو رحم دی چې دا وازونه پټ ساتري دي موږ ته نه راځي دا موږ ترته وتنګېدم بل څوک مړو خول لتلین نو دې کې الله سبحانه وتعالى رحم دی حکمت او امتحان دی موږ ته مخامخ کاری نه نو وسلم ګوري چې دوی په غیب باندې ایمان څنګه دی کوم مخامخ لیدلې چې خلک ډیر چغه وي د قبرونو ولا او عذابونه پروان دي بیا موږ چې دغه چغه به موږ ته یاد وي نو موږ د ګناهونو ځان لري ساتره خو الله سبحانه وتعالى دغه چغه موږ ته و نورولې نو زموږ غیبی ایمان ګوري چې دوی په غیب باندې څنګه ایمان زموږ خو په ایمان ده کنه چې هغه چغه ډیر تیزی وي ایمان ده کنه دی نه چې زموږ ټول په ایمان ده د دې شو لکه موږ چې ورېدلې د دې شو لکه موږ چې اورېدلې دي نه یاره بزره کې پکاره چې دا چې دومره چې دوی وی چې موږ مړی بیا نه خو دا خو هم عذابي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی په دې وسپنه ولا گزار ورکې کې دغه وسپنه باندې چې چا یو غټ غر له گزار راوچو د غر بری زریزش او دې سي ماران پیږي چې دغه مار کې چې ته بار تر وته یو ټکی دې زمکه لور کنه په ټوله زمکه باندې د شین بوټه راونه خيچ د سخت زهري بېګدن او دا عذاب د ملائک پیږي د هر طرف نه وي او د دقه چې وی چې رب لا تقم الساعه الا قیامت مرا ولا چې د پته چې قیامت راځي البته به عذاب ډیر سخت دا صرف د قبر عذاب انجر اخرت عذاب بسنګ او مؤمن چې په مزو کې پروت او مزو چرچو کې د جنت کې او ته کولاوي د کلی هوا په لګي مزه کوي او په مخه دا وی چې رب اقم الساعه الا قیامت راځي د پته چې دا نعمت دلته نه چې جنت کې اوسمو چې نعمتونه په دې خبره کې سوچ وکړ دی الله سبحانه وتعالى دې موږ ته جنت ته نعمتونه نصیب کړي دا غیر باندې حدیث راوړی و عن ابي برزه رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دې جواب حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه د قیامت پر ورځ یو انسان مخ ته نشیتله څه مطلب دی قدم نشي غسته دی لازم دا یو امتحان دی دا به پاس کوي نه چې دا مرحله د نه پاس کړي نه د مخې ته نشیتله او دا مرحله د څه ده هغه مرحله د هغه ته وکړي حتى يسأل عن عمره فيما افناه د دې عمر ته پوښتنه وکړي چې دا عمر په څه کې اړولې په څه کې دی دا عمر خوري کړي دی ټول عمر به ته پوښتنه کې ډېر یې خبره د یو منټ به تاسو قیمت پیدا شي کدا حدیث ته یادو او په دې عمل کو ته هر څه ته پوښ کی په دې تني چې خلاصې دې چې د 15 کالو مزدوري تر وته شپېتو کالو پورې مزدوري کوله عمر مټول بای کی تیر کړه په دې تني چې خلاصې ته رب العالمین د پاره سکړي دغه د پاره دی په دې جون کې سکړي دي د دین د پاره دي څه قرباني ور کړی د الله ته څومره نږدې وي د شیطان نه څومره لري وي د ټول ته پوښتنه وتانه کی نه د خپل وخت چې د قیمتي کوي د دې وته ته پوښ کی دی یو خبرې به ته پوښ کی دی بازو کې څنګه د وخت ډیر دغه ته ښکاری شي پالتو ته کې شی وته ښکاری او سم خوشاله الګ ته ولې ډیر خوشاله وي دوه میاشتې کوم دوه کاله مو شو نه چې دوه کاله پوره شي به چرته زم به کلی د سم ساده انسان دی د دې دوه میاشتې دوه کاله وته ته پوښ کی رسګ خلې همغه ته داسې خوشاله نه شي چې دا به تیریږي څنګه بس تیر شي نه به مخې ته ګور دې به ته پوښ کی دویم ته پوښ وان علمه فيما فعل فيه او د علم مبارک به ته پوښ کی چې د علم باندې عمل څومره کړو علم کول د یو شرف دی علم طلب کول په علم باندې عمل کول د به دغه نو چت شرف دی نو ته به دې ډیر خلک ویني چې اوس رب علمي او دې سبب باز خلک ویني چې به خپل علم باندې عمل کوي عالم هغه عالم دی چې بخپل علم باندې عمل کوي او چې عمل پې نه کوي
نو دا کس دی چې د دې نورو عام مسلمانانو ګناهګارانو نه مخکې د جهنم ته ځي. چې سړی علم وکړي او په هغې باندې عمل نه کوي، هغه چاته بیانوي نه، حق چاته واضح کوي نه، دا عالم به د قیامت په ورځ د عوامو مؤمنانو ګناهګارانو نه مخکې د جهنم ته ځي. ولې؟ ځکه چې دل الله پوه ورکړی وو. ځکه موږ تاسو ته نصیحت کوو، دا کوم کسان چې موږ سره د درسونو کې کښېني او یو مسله باندې پوه شي بیا پرې عمل نه کوي، نو ګوره بیا خبره ډېره سخته ده. ګوره څه ګپ نه دی. زما ډېرو کسانو ته خیال دی زموږ سره به درسونه کښېني، مسله یې زده کړي، بیا به عمل نه کوي. پته یې په زړه کې به یې څه یا به له چا نه یېرېږي یا څه بزدلي به پکې ډېر وجوهات د هغې کېدی شي. خو دومره ته وایم چې مسله درته معلومه نه وه، نه د هغې حساب کتاب بل شان و، او چې مسله درته معلومه شو عمل پرې نه کوې، د هغې حساب کتاب دا بیا بل شان دی. د دې علم به تپوس کړي. په دې کې دا فایده هم پرته ده چې دا علم ځان سره پټول نه دي پکار، بلکې چې څه علم دې کړی د هغه خلکو له ورکول پکار دي. او دغه یو شی دی چې څومره لګې نو زیاتېږي، او هغه څه دی؟ علم. چې څومره لګې دومره زیاتېږي، نور چې څه شی هم لګیا کمېږي، سوای د دې علم نه چې دا څومره لګې نه ده به زیاتېږي. درېم تپوس دا دی وعن ماله من أين اکتسبه وفيما أنفقه. او د دې مال تپوس هم کېږي چې دی د کوم ځای نه ګټلی دی او په کوم ځای کې لګولی دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده. زموږ دا ډېر کسان ګورې د بهر ملک د مزدورو داسې ړانده او کاڼه کړي دي چې دې ته پکې نه ګوري چې د پیسې حلالې دي که حرامې دي، خو صرف ګټل غواړي او په کلي کې کور جوړول غواړي. ګټل غواړي او په کلي کې ځمکې اخیستل غواړي. زه درته دا وایم صرف د ګټلو خبره نه ده. من أين اکتسب وفيما أنفقه، د کوم ځای نه دي ګټلي دي، او بیا صرف دغه نه ده په کوم ځای کې دي لګولي دي. اوس یو سړی خوشحاله دی چې نه جي ما خو مال الحمدلله حلال ګټلی، زه خوشحاله نه، ته مو خوشحالېږه. وفيما أنفقه، په کوم ځای کې دي بیا لګولی. نو داسې کسان چې مال حلال دی خو لګوي په څه کې؟ لګوي په حرامو کې، په ډمتوب باندې، په ګناهونو باندې، اسراف پې کوي یا نشې تماشې پې کوي. د دې به تپوس کېږي. څلورم وعن جسمه فيما أبلاه، او د دې جسم تپوس به کېږي، جسم دې په څه کې خاورې کړه. زموږ د جسمونه خو ټول ختم شو، په څه کې؟ مزدورو خراب کړو، نور په څه کې خراب شي. که د چا په ملا درلی د څه د لاسه دی؟ مزدوري ده. که د چا خپه خراب دی مزدوري د لاسه ده. که څوک لګېدلی دی لاس یې پرې شوی دی یا لاس یې مات شوی دی یا خپه یې ماته شوی دی چې راولېدلی په مزدورۍ کې، یا خو دغه مزدوري زموږ جسمونه خراب کړو. ما د دې سړی وښیي چې الله سبحانه وتعالی بندګۍ داسې ستړی کړی چې په جسم کې څه دغه راغلی، کمی راغلی. داسې به ته ډېر کم خلک میلاوي، داسې به ډېر کم خلک ته ته میلاوي. موږ لیدلي داسې خلک چې هغو د الله سبحانه وتعالی په دې دین کې داسې دننه ورغلي چې بیا پکې د ځان نه پکې هغو لا خبره شي او بس یو کمی پکې راشي. لکه مثال کې یو سړی 24 غنټې ناستې کتابونه ګوري، په مخه ناستې کتابونو ته ګوري، د ده نظر څه کېږي؟ دا کمیږي. دا ګوره د ده د جسم یو شی کم شو، یو فایده نه لاړه د څه د لاسه؟ د رب العالمین د بندګۍ د لاسه. او یو سړی 24 غنټې د موبایل ته ناستې او په دې کې سندرې او په دې کې فلمونه او په دې کې د ملګرو سره ګپ شپ لګي، د دم نظر کمیږي. نو نظر د دوانو کمیږي، خو د اول هغه نظر کم شو د الله په بندګۍ کې، او د ده نظر کم شو په څه کې؟ دا د شیطان په خبره منلو کې، د هغه په اطاعت کې. نو د دې هر څه به تپوس کېږي. بل یو روایت ته پای کې ورسره دا راغلی دي چې وعن شبابه، او د ځوانۍ تپوس به کېږي چې ځواني دې په څه کې لګولې وه. دغه د ځواني د تپوس خاص تپوس دغه ځواني کې انسان په زور کې د ډېر څه کولی شي. نو رب العالمین پکې د ځواني د تپوس خاص دغه کړی چې ځوان د ځواني تپوس به کېږي. او ځکه رسول الله حدیث کې وایي چې د اووه کسان چې د الله د عرش په سوري کې ولاړ، یو پکې هغه دی وشاب افنى حیاته وشبابه فی طاعة الله. هغه ځوان چې خپل ځواني او خپل عمر یې د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې خاورې کړی، ځواني خاورې کړي. د ځواني د رب العالمین لپاره خاورې کول دا ډېره مزه کوي، او د بوډاوالي خو هر څوک د الله لپاره خاورې کوي. ځکه نور څه شتي نه، سپین ږیري سړي شهوت شتي، جنۍ ورسره محبت کوي، جنګ جګړه نشي کولی، کنځلې دی نشي کولی، زور به ده کې نشتي، مزدوري دی نشي کولی، ښکلوالی به ده کې نشتي، شهوت د ده نشتي، دماغ د ده کمزوري شوي دي. نو بس د ده کوم ځای پاتې دی؟ بیا دغه جومات په اول سب کې نه شي، او په ځواني کې به تا چې د دا سپین ږیره نه لیدلی په جومات کې،
او په اخر کې به الله بندگی شروع کی راته هم چې په ځواني کې بندگی کول او چې بوډا شي بندگی کول د دوه کې زموږ او اسمان فرق دی. ځواني چې کینه هغه کې غټه ایمانی جذبه ده ځکه چې هغه ته د هر څه شتي هغه اسباب شتي د ګناه دغه باوجود هغه الله بندگی کوي دغه اسباب نشته د ګناه ځکه د بندگی کوي د رب العالمین. موږ دا نه وایو چې د سپینګری ته ثواب نه ملوي خو موږ چې فرق دی په دوه بندګیانو کې هغه بندگی کې د غټ ایمان دی د ځوان په دې کې و چې سړی د یو ځوان لکه څوخ کول لکه او یو ځوان لکه خ شهوت دی یو ځوان لکه خپل مټو کې زور شته یو ځوان لکه خ انګلیش او تعلیم او د قسمه قصې او معلومي د کمپیوټر په دې شنو پوي او د دې هر څه باوجود هغه د رب العالمین په دین باندې روان دی پوه شي چې دې شړې کې غټ مضبوط ایمان دی د ثواب ډیر ملوي. دا ما مخکې ورځ کې د مرګرو ته خبره کوله د باز کسان دي زموږ الحمدلله رابطې کوي موږ سره د انګریزانو په دې ملکونو کې په برتانیې کې په ډنمارک کې امریکا کې یو ځکه بل ځکه نو هغه کې باز کسان ماده سلیدري چې لکه د دین سره ډیر زیات شوق او باز کسان په ټلیفون کې مسلې ته پوښتنه کوي مالا مسله بیان کړی نه په جړای شي راځي نه زړه د سینرمي خپل خپل راکایني غټ غټ ګيري خپل دا پینسي همیشه د گیټونو بري موږ دې په خپل نو زه دغه ټیم کې سوچ تلاشم چې دوی د ایمان مضبوط ایمان دي ځکه چې د دې انګريزانو په منځ کې او د خنزیر او شادو اولاد په منځ کې چې سړی اوسېږي په دې کې د ایمان د موږ د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي د عالم دي یو سړی د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي ګیره نشي پرې خو دی یو سړی د کافرانو په منځ کې اوسېږي ګیره پرې خو دی دواړه یو شان دي یو سړی د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي پرتګ ځان په زنانو په اشاره کوي یو سړی د کافرانو په منځ کې اوسېږي او هغه کافران به تنګي په دې کې څه شک نشتی حکومت په دغه تنګي خلک به تنګي کله به تسوي جیلونو ته وګیږي دغه ست شکل دی جوړ دغه باوجود د دینداری کوي نو بوج دي سړي دینداری ایمان زور بګډیر دی د ایمان یو زور د ایمان سړي د دیکور کوي څنګه لکه مثال کې یو سړی دی دایو چې ګیره پرې دمه الله سبحانه تعالی دې دا کومو چې تل نه ګیره نشه الله دې توفیق ورکړي. اوس په دې کې یو سړی دا وزت په ځل باندې د رحم وبتوي شو نن نه اراده وکړي چې سبا کو ګیره به پریدو د شان د ایمان زور پکار دی هغه دي چې یو سړی وزت ګیره پریدمه نه دته ډایرک په دماغ کې درلو چې خزه خو ویلو چې ته ګیره نه پرې د ګیره نه بغیر ته چې سوټه بوټه ګرځي ډېر خپل اخکار یا مثال کې خلک برته وي چې ته چې بوډا ښکاري یا کمپنی والا به وي چې وځه او دا دوه په مخکینی خبره د ما دي باز مرګرو ته کړو یو کس په دوبۍ کې اوسېږي دوبۍ کې او تقریبا دغه درې پتی شوی دي چې زموږ د بینونه اوري او الحمدلله ماته په خپل ټلیفون کړو چې بس سچ شوی د زمانه شوی د ما یو نوې ژوند شروع کړه هغه په غټه کمپنی کې چې هغه تنخواه تقریبا 8.5 ریال سعودي عرب دي تاني وخت سره د وړوکوالي په دوبۍ کې نو د مخ کورځ کې ماته ټلیفون کو تقریبا یو 300 ورځې مخ کې ماته وی چې شیخ بس یو نصيحت ستا په کار دی ضروری مسله ده وی کمپنی ولا ماته وی چې د اتوار د ورځ د تیر شوی اتوار د اخرنی ورځ د کډیره دی ګیره لري کړه نو به صحیح د کډیره دی ګیره لري نه کړه نو به کار لنه راځي دا تنخواه 8.5 وزره تنخواه گاډي د کور خرچه د هسپتال ارسوله کمپنی کې اسی ته ماته پوښتنه کومه اراده دي سره وی شې اراده ده بس هر څه پرې خو دي اوس د کمپنی د لپاره د وزره لپاره څو کوم ګیره وخره الله رب عزت جواب ورکړي دا سیب د دریو په یو کس چې هغه د بیانونه ورېدل الله سبحانه وتعالى د اثر کړ او موږ سره د باز نه استید د کلونو نه او اثر پینې کی حالانکه د ملک الحمدلله لاسو کې په ګیره باندې د مزدورین وشته د اسی باندې دی ګوره دا سی باندې دي چې موږ نه پریږو موږ دي راځي د انجینرانو کې دي انجینران خیم چې سمې ګيري په نامه له پاسه پرتی راځي په ډاکټرانو کې ته خیمه راځي په غټو طالبانو ته خلکو کې ته خیمه هیڅ مسله غوته نشته دا موږ ته کوم ځینه مسله را دا اسی باندې دي چې څوک عمل نه کوي د لپاره سل باندې چې څوک عمل کوي دغه لپاره یو باندې نشته خبره مې دا کوله چې اوس د سړی ګیره پری دي نه د ټول سوچونه بده ترازی اوس د دې سوچونو سره د شان ایمان په کار چې دلوي دکور کی چې ورزه عمل وکوا نو چې د ایمان ورکړي دکور کی نه دی به د خبرو ته سوچ نه کوي هغه چې ایمان ور دکور کړی ایمان ول زور ورګي سمه ته نه چې کله د چا ایمان په پریشر کې نه کنه مړی مړ نه دی بس سره سره وړقي و بړقي
مخکې وي په ایمان کې پریشر نشته چې کله ستا په ایمان کې پریشر او زورور ایمان دی دې ته ډیر زینو کې به تا ور مخکې کوي چې مخکې چې الله بندگی کوي ته خلکو سوچ راغسته ته جسم سوچ راغسته ته پیسو سوچ راغسته الله بندگی کوي قیامت ته مخې ته جنت ته جهنم دی داغه نه باندې حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آیت ولوستو يومئذ تحدث اخبارها د قیامت په ورځ به د زمکه خپل خبر الله ته اوري دې سره چې کوم خبرونه دي هغه به کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی اتدرون ما اخبارها تاسو په تشریح کوم خبرونه دي چې د زمکه سره دي هغه ته الله ورسوله علم الله او الله رسول ته پته رسول الله ته پته نشي دا کوم خبرونه دي رسول الله ته فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد او امه بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها رواه الترمذي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرونه دادي او غوږ ته کولاو کوي چې د قیامت پر ورځ به د زمکه د هر سړی او د خزي مبارک د خبره کوي چې الله دی پلانی په پلانی ټیم په پلانی ځکه پلانی ګناه کړی و زه په دې باندې کوي ورکوم بیا مال د دې زمکه وګوري که تاسو ګناونه کوي یوزه کوي خو دې زمکه وګوري چې الله نه چې به د خبرونه نه اوري ها که ګناونه تاسو کوي او پرې دی نه چې نه موږ ګناه کوو نو به دغه لپاره دې زمکه وګوري چې خبرونه نه وي گواہی ورنکي نبی به دغه لپاره دې زمکه ګوري چې غزمکه د الله نه نو دې زمکه شتي سدي زه تاسو ته معلوم دي چې هغه د الله نه ته الله بچی نه په کم ذکر د زمکه په کم ګډ باندې چې ته ګناه کې د زمکه به حال وي ځکه دا بعض علما دا کار مستحب غني چې کله انسان مونږ کوي دوه رکعات وکړي زه بدل کوم بل ځکه نورو کا بیا بل ځکه نورو چې د زمکه په قیامت ورسې کوي دا به گواہی ورکړي دا به د گواہی ورکړي چې الله د دې ځکه مونږ کړه په دې ځکه مونږ په دې ځکه درس کړه په دې ځکه jihad کړه په دې ځکه صدقې ورکړي دي په دې ځکه وسړي ته نصيحت کړه په دې ځکه د بندگی کړه په دې ځکه د بندگی کړه د ټول زمکه ولګي کم ځکه چې د بندگی کړه د خبرې وکړي او چې ګناونه دي کړي دغه هم خبرې کوي دا د حدیث چې انسان په ځل کې یې پیدا کوي نه پیدا کوي ته چې کم ځکه پروته ګناه کې درته زمانه نصیحت تلک د زمکه د دې څخه ګوره چې دغه زیاده کم ځکه چې ته ولاړې کنده به خبرې کې ته شوس په کم ځکه نه سي کنه ان شاء الله باذن الله دا زمکه د کم ټوټه باندې چې تاسو ستاسو د قیامت پر ورځ ګوي ورکړي چې الله د جمعې شپه مسوته منځنه په دوی ناسو استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه اوري اوس موږ شرف دي او اوس ډېر کسان دي چې په باندې زمکه ګوي بل شان ورکړي چې الله د جمعې شپه اوس غیبت روانو جمعې شپه فلم تناسو جمعې شپه سیګریټ اسکي جمعې شپه نشي تماشي جمعې شپه کرکټ کېدی جمعې شپه کنځلې کېدی څه فرق دی بدوانو کې نو دا کوشش کوي چې چرته د زمکه د باندې دي ګوي ورنکي ګوري چې د ګناه کړی دا داغه بعد حدیث راوړل و نبی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده كيف انعم دې حدیث ته وکړي كيف انعم رسول الله صلی الله علیه وسلم زب سخ خوشاله شمه او سبا مزي واخلم په دنیا کې ولي یا رسول الله سوال بزر کوي چې ولي یا رسول الله ته ولي مزي نشي غسته سي چلې کمی خبرې ته دې سوچ کې چولې چې ته مزي نشي غسته ته خوشاله دې نشي جواب ده وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زب سم زی واخلم او زب سخ خوشاله شمه او شپېلې ولا شپېلې تیار نیولې دي او د الله خبرې ته انتظار دي چې کله وته الله وي بس قیامت برازي زب وی سم زی واخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث سره ووري د مزي پرشتنی شغسته ځکه چې ته څومره خوشاليږي او دې خبرې ته سوچ زی چې اوس په دې ټیم کې اسرافیل علیه السلام خط تیار ولړل شپېلې وسر په لاس کې خو صرف انتظار د سره د الله اجازه او چې کله د الله اجازه ورکو نو دغه شپېلې والا به دې شپېلې کې پوکیو کې د سره قیامت راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې خبرې ز په دغه کې چولې ما په سوچ کې دغه د لاسه د دنیا نه وی چې دغه د لاسه د دنیا نه مزي دانش مغسته
دا غینه باندې بل حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من خاف ادلج سوچ د دشمن نه یریږي دشمن د حملې نه ناغه د شپې په دی اولنی حصہ کې سفر شروع کړي پریوزی نه ځکه چې دې سي شیرې راغسته دي چې دشمن را باندې حملونه کوي دلته پروتین بیغمه خوبونه کوم او دشمن راځي به ما گزارو کی د شپې په اولنی حصہ کې دی روان شي چې سهار ته خپل زیته زورسم. ومن ادلج رسول الله یو څوک چې د شپې په اولنی حصہ کې سفر شروع کی بلغ المنزل خپل منزل ته رسي. به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الا ان سلعه الله غالیه خبردار یقینا الله سره چې کومه سودا ده نو غړي رګرانه ده ولي ګرانه ده الا ان سلعه الله الجنه خبردار یقینا د الله سره چې کومه سودا ده نو جنت ته نو جنت خو ګران ده. رواه ترمذی د حدیث امام ترمذی راوړی و دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمان تشبیه دې کسر ور کړی مسلمان یریږي د شیطان نه د سن یری چې د شیطان په ما غالب نشي ما چې د ګناہونو کې وانه چې نو سفرې د شپې د ورنی سینه شروع کړي چې زر ورسېده او کوم سړی چې د غواړي چې خپل منزل ته ورسېد نو د وختي سفر شروع کړي د بګی دمي د بګی نه کې سړی سره د نشتی او بس کله چې هوټل ته ودرېږي او کله پټرول پمپ ته ودرېږي او کله ست ودرېږي د هغه منزل ته چې د زړه و د ډیر یعنی هغه سوچ دغه مبارک نشته او فکر یې څنګه د دې شروع وروړي. مطلب دا چې اے مسلمانه که جنت تی مقصدی نو جنت خو ډیر ګران دی نو د دې ګرانې سودا د پاره به دې چل کې چې قرباني به ورکې بغیر د قرباني نه سن ملوي. تاسو دلته چې سالي یا پر پیسې ورکوي کنه ورکوي چې مزدوري کوي دغه لپاره څه کوي کنه نه بدن لګوي سعودي ته چې راځي لپاره به ویزا لپاره پیسې ورکې چې سکه دغه لپاره سدي دغه یو ریټ ته قیمت ته لازم نه چې قیمت او پیسو کې د قیمت بل څه کیم کې دیش چې ته قیمت ورکې ته تبستا هدف ملو شي نو کته بل پرز د غواړي چې جنت ته لاړ شي دغه یو قیمت ته د جنت ګورې دي شي د بتی بازار نه دی یا د منپوي بازار دی چې ته د هر سړی بو رواني بنگالی په کیمو پاکستانی په کیمو عربی په کیمو سودانی په کیمو د دې سینه دي چې ته صرف الله شته الله دې رحمو کې بس مونږ د الله جنت ته بوزي هر سړی رواني. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم قرباني ورکړي ته ټول عمر دې په تلای کې تیر کو په مزدوري کې تیر کو تا وغه یو شانګي. عمر رضی الله عنه چې کوم قرباني ورکړي دي نور صحابه جوړ کړي دي دیندار خلکو ورکړي نو که جنت کټی نو د شپې د اولنی سینه با سفر شروع کی مطلب دا دی شپې د اولنی سینه چې سفر وختي شروع کی او ومنس کې ودرېږي ما د بندگی د رب العالمین خپ جلتی سره وکي خپ شوق سره وکي او خپ جذبي سره وکي چې تاسو له جذبه کم نشي ځکه چې کوم سودا چې موږ د الله سره کوو هغه ډیره ګرانه ده او سودا د سره د جنت. حدیث کې راځي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا څنګه ګرانه نه چې بای کې هغه سړي چې رسول الله د سترګې د وسو پورنه دي لیدلي یو غوږ چې تورېدلی نه دي چې ته پښړې کې یو ورګي سوچ نه راغلی دا سودا به ګرانی کنه وي دا لازم ګرانی. اخرنه حدیث په دې باب کې زموږ سره دی وعن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رسول الله دا خبر اوریدلې دی جاغوي يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا د قیامت پورې چې خلک رب العالمین ته ودرېږي نو په دې حال کې ودرېږي چې خپې بل خپې وي او عورات جامې په لپاس نه غرلا او ناسونه وي بالکل به دې سي لکه څنګه چې د مور د خېټې نه د مور د خېټې نه راځي بالکل واقع شي. ولقد جئتمونا فرادا مکسي كما خلقناكم اول مره الله ما به دې سي واپس راځي لکه څنګه چې ما اول پیدا کړی وي واقع شان رب العالمین ته ولاړ. دا انسان دغه عجیب انسان دی چې څنګه چې پیدایشي وشي لغړ توغړي چې مړکیږي نبی سي کپڑے چاچوري هم لغړ توغړي چې پیدایشي کپن په خلک چې پیدایشي او ډاکټري ته خلک کوئی نرس ته وي پلاني ته وي کپڑے راوړ ماشوم پټ چې مړ شي خلک سوي کپڑے راوړ پټ چې پیدایشي ویلم به چې سپاش چې مړ شي ویلم به چې سپاش چې پیدایشي نه د مور د خېټې دغه تیرونه دی راوځي باغه تیرو کې پروت چې مړ شي تیرو له بیل شي چې پیدا شي د پته وته نه
چې چا د مور د خېټې نه راوېستم په دې ټیم کې کومه ډاکټر ولاړو کومه خزه ولاړو او چې مړ شم د پته وته نه چې په قبر کې چا کې خو او دا چې پیدا شي د پته وته نه چې زما په پیدایش باندې څوک ډیر خوشاله شي د پته وته چې مړ شم د پته وته ولري چې ما څوک خپه ډیر کله سړي د پته لګې دی نو بیا سړي دا سړي سمورګرتیا کوله چې په شډیر خپه کېږي خو دا ته پته نه لګي انسان دي سي عجیب دی بلکې یو عالم دی خبره ته سوچ کړی دی علماء الله ډیر اوچت دماغ ور کړی او څنګه به دا دماغ اوچت نه ځکه چې قران او حدیث ته الله ولي دی عالم دا خبره کړی او سوچ به کوي سو قیمتي خبره ده وې دا ماشوم چې پیدا شي د لاسونه دي شنوري چې ماشوم دی چې پیدا شي لاسونه کولای همیشه د ماشوم د لاسونه سي د دې شي موټي وې مطلب دا دی چې لکه د اوس په دنیا ور روان دي یو ورسي دی چې د دنیا به په دې موټو کې تب زدي شرانی سم او چې مړ شي د لاسونه څنګه کولاو پرتی وې اس په کې نو په دنیا کې اسی مې د موټي دا کړی او په اخر کې نتیجه سره وته خالی لاس پروتیس په کې نشتی الله اکبر سو جوړه خبره چې ماشوم پیدا شو نو د موټي دي شو چې دنیا په ټوله راټینګو مزه مزدوري بم کومه واده بم کومه بچي به زور به پلانې به او دغه به او دیسي به چې مړ شو د غریب لاس دغه څنګه کولاو پروتو خبرې نشي کولای نور مونږ ته دا وی لاسونه می خالی دي سره سره نشتی دی دنیا ته چې څنګه راځي خالی نو دنیا نه بزیم څنګه خالی دنیا ته چرایلی یو طاقت ته رسیدو طاقت ته چر رسیدو پیدا شو جړلې ډاکټرانو یو ځتا چې مور بل ځتا چې داخله کې لګي دی د قشان دي چې مړ شم بیر دې سوم نه رسیدي خلکو د قشان په دای کې ور چورې په کټ کې اوړي د دې زور رسي چې ما ودروي دې چې زور نه رسي کته غواړي او کته نه غواړي د خلک به تاسو سکندونو کې د قبر ته کوزي په سکندونو کې به تاسو د قبر ته کوزي دې ته کوم نه ګوري چې سړی خسړې دې ته ګوري اخ سړی خو په خسړې باندې ګڼ ډېر زیاتې زمونږ شیخ من جبرین رحمه الله سعودي عرب مشهور عالم والله سبحانه وتعالى دی وبخي او موږ دغه سره سبقونه ویلو هغه چې کله وفات شو د سعودي عرب په خپل وخت کې غټ عالم د شیخ ابن عثیمین نه بعد بس موږ ته خبره چې شیخ وفات شوی جنازه په غټ جمعات کې دلته چي جامع ترکی او بیا خخیبه دغه مقبره العود کې نه دغه لپاره موږ جنازه دي چې وکړه اصله خبره ته کوم چې نیک سره لکه دا زمونږ هغه سړی زموږ د زړه سر دی نو چې څنګه د جنازه شو او پیاده خلکو د جمعات نه منډه والی د مخبري ته موږ به کوم منډه والی او د چانه شیما غولي او د چانه پیزار پاتې کیږي یو بد حل جوړل سوق په گاډ ورخیږي سوق په دیوال ټوپ وي د مخبري او سوق سکه او موږ د سوچ کوي چې موږ ټول ناول رسیدي چې موږ منډه تیزه والی چې موږ ورسې مخبره د شي د شیماغون ته کسره پرته ورسي نو چاته د چونګ خوري چول موقع نه ملو شي دومره بابا نه غنو دي خلکو دومره زر خخ کوی سو سکند کې شیخ وو مخکې او بیا څه شو غیب شو لار ختم شو دا دیندار دی نو د بیا خلک دې ته سوچ نه کې چې دا خسړې زلک ساتله بزن سره کیدو او موږ سره به پروتي ګورو بوته نه دا خلک به ته د قشوي ځلته وي ته ځنه خبروم نه کته غواړو کته نه غواړي دغه زیله څه تیارې وکي د دې لکه څنګه چې شاعر وي والقبر صندوق العمل او قبر صندوق ته رسیږي د عمل صندوق ته دي کې د عملونو پراته دي د انسانانو ته تاسو ګورئ کې انسانانو ته ورکوزي د عمل ورکوزي عمر ابن خطاب رضی الله عنه کله وفات شو شهید شو د صحابو راغسته خوخوي نو دي صحابو یو بل ته وی نن علم من خخ کو سم خخ کو علم خخ کو ایمان او غیرت او یو جذبه نه خخ شوا د قبر چې معمولی دی صندوق ته دي کې د نړۍ سپراته دي نو کوشش کوي درځي په داخله کې بدقه د قیامت پورز ولاړی مالیس وسرم نه کپڑے وسرم نشتی عشر نو چې ما رسول دی یا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض یا رسول الله خزي وسړي به زولر د خو یو بل ته ګوري دا شیر دنه رسول الله بیبيانی سوره پاکي زنانی سوره وچت سوچي دي سوچ چرته لړ چې زنانه د سړي خو یو بل ته ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه الامر اشد من ان يهمهم ذلك عائشه خبر باور ډیر زیات سخت ده سوق دي ته نه جوړیږي چې ته وګوري وبل حدیث کې راځي الامر اهم من ان ينظر بعضهم الى بعض خبر دغه ډیر غټه ده چې خلک یو بل ته وګوري متفق علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړي
او موږ لیدلي دي چې حالات په معمولی دغه کې حج خو به ان شاء الله تاسو ټول کړئ په دې حج کې کله کله د یو په دې طواف کې یا د عرفات په دې ورځ چې کله سره د عرفات نروزي په دې ځایونو کې دا ګڼه ډېره زیاته وي نو دې یو چپه غونډه کې راشي چې د خلک د ځان سره واخلي حالانکه دغه یو منټ دوه د پاره یا کډیر زیات شي 15 منټه وي بیا دغه شي ختم شي کنه د همیشه لپاره د زور د لک ساعت لپاره اجازه ته په الله قسم خورم په دغه ټیم کې د چا سوچي چې ما سره بچی دی ما سره خزه مزه پلانې سوچي دی چې هر سړي ځان سره سوچ دي کې زره ولیدم او دا خلک را باندې وروخته نه زب سیمه زب مرشم د ځان سره سوچ او موږ بخپل لیدلی دي چې دا یو چپراله موږ د عرفات نه راوته په دغه ټیم کې ډېر سخت غني او پیاده روانو د خلک رالو او د خلکو لپاره چې ورغوتونه د زنانه به کې الله سبحانه وتعالى د دې حجانو د حجونه قبول کړي د مصیبتونو ترې شي چې الله ول اجر ورکړي نو دا چې د زنانه به دي چې ګډي وړي پرتی چې دغه د بلقي او د کپړی ته خو دي خوشي د خلک په پاسه دي شي وخت مې امبولانس ورته کساره لو چته ولي زره د الله قسم خورم کچا دي زنانو ته نظر کتلی می چې دا د سورانی پرتی دي یا د جسم سې سخت کړي نه چې دې د سوچ نه دي په دې معمولی سخت کې چې د سوچ نه دي قیامت پر بس سوچ لري چې پلانې ما سره لګړ ولاړ او سوچ به زمونږ دی چې اوس आवाज کېدو ورده ځکه حدیث کې راځي چې هر سړی به شي بره ګوري چې اوس د نمبر د اوس د نمبر دی او دې وخت برایي چې نمبر به راشي فلان ابن فلان پلانې د پلانې زوی یستعد للوقوف بین يد الله الله وجرا دي شي مخته ګوري وبره ګوري به هغه نمبر راشي رړ بشر برامي سبو حساب کتاب نه بعد چې کله الله وتوي چې الله وت بس ګناونه رعایت کی د مؤمن ته هم الذي جنتی په رعایت کی خو حساب کتاب وسرنه کې اسې به رعایت کی چې ګورزه د باندې رحم کومه پلاني ورځ د ګناه کړي و مره ته ویل چې مکه زه په دنیا کې د باندې پردا چور نن د باندې مچم جنت ته ځه نو دا خلک وو یو بل ته چې پلاني زوینن وګټله ګټه دغه ته وي او دا یو چې راشي الله سبحانه وتعالى سره حساب کتاب شروع کړي د بدغه کې پیل شي نو الله به ملائکه ته وی راکاږي خذوه فغلوا بزنجیرونو کې واچوي د برکایږي پړ مخې او د خپې به بری سر به کتلی جهنم ته به ملائکه راکاږي او خلک وی پلاني ځوینن تباشو بنمونو تباشو دغه همیشه لپاره لاړ غیب شو او جهنم ته راځي او د جنتی خوشاله چرته لاړ جنت ته الله اکبر او په دغه ورځ به د سخت حالاتي د دې ورځې نه یره په کار ده د شریزي چې په دغه ورځ به د زناور خو د انسانانو نشاته ولاړي بیا به الله خبرې کوي ورست وي د زناور به سرونه چتای لګي چې نن به د انسانانو سره ګوره سکی راوړي غټه ورځ چې دوی سره حساب کې لګي د زناور به سرونه چتای لګي په دغه ورځ زمو ولاړي تبم ولاړي ټول به ولاړي زمون سره حساب کې زمون بم نمبر راځي به کنه راځي څوک دشتي دا نمبر نه راځي که څوک د شي نمبر نه راځي سي لا خو مزيري ګرځنه مزي کوه مزدوري کوه خېټه ډکوه او شهوت پوره کوه مزيري او کته دا وې چې زما نمبر برایي نه به دې نمبر د پاره تیارې کې نمبر چې راځي د پاره وسکه هغه د پاره تیارې کې دې سره چې زمونږ د باب چې باب بیان د یره کې د الله نه دا ختم شو مختصر خبره موږ دې باره ګو اگر کله تفصیلی دي سنې دین انسان ډېر فائدې راوښتې شي خدای کافي او ان شاء الله پر روان درسونه کې